السلام علیکم ورحمت الله ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د اودس یعنی چې موږ ته چردام وایو د هغې فرایض ښیم چې هغې کې کم شیزونه فرض دي او چې دا پکې موږ نه پاتې شي نو موږ به بیا څه کوو ټیک ته ښه نو غوږ شي ورته ښه په اودس کې یعنی چردام چې ورته موږ وایو هغې کې څلور فرض دي صرف څلور فرض دي پکې ښه نمبر 1 مخ تر خپلو حدودو پورې وینځل تر خپل حدود د دې څه دي یعنی دغه ځینه والی دا وخته چې دی دې ځینه والی دلته د اډوکې چې دی دا وینځل فرض دی ښه دا وینځل فرض دی او دویم فرض دی لاسونه تر دې دغه پورې څنګلو پورې وینځل فرض دی څنګلو سره وینځل فرض دی ښه څنګلې به هم ورسره وینځئ څنګلې هم په فرایضو کې شامل دي نو دوه فرض شو دریم د سر د څلورم حصې مسه کول فرض دی یعنی څلورم حصه څنګه دا ګوتې دی داسې کې دا څلور ګوتې دا چې دی بس دلته داسې کېښوې بس تا فرض برابر شو لون لاس دی دلته کېښو بس فرض دی اوس برابر شو د مسې بیا د ټول سر مسه چې ده که نه هغه سنت ته ښه هغه سنت ته نو بهتره دا ده چې سړی د ټول سر مسو کې سنت هم به پکې راشي صحیح ده سنت او فرایض به دواړه وشي چې د ټول سر مسه دی وکړه نو سر څلورم حصې مسه دا فرض ده څلورم فرض خپې سره د ګیټو وینځل خپې سره د ګیټو وینځل یعنی ګیټې هم پکې وینځل دا فرض دی نو په مانځه کې دا سوري په چردام کې دا څلور فرض دی که دې چې څلورو کې تاسو نه یو هم پاتې شو که نه نو چردام مو نه کېږي ښه چردام مو ورې نه کېږي ډېر خلک یې زما عزتمندو هغوی د سر مسه بیخي پیژنیم نه نو چې سر مسه پیژني نه نو ټول عمر به منځونه وکړي خو لیکن یو مونځ به یې نه وي شوي نو دا فرایض چې دي خپل هم یاد کوي او نور چې ستاسو سره رشته داران دي ملګري مو دي خپل خپلوان مو دي هغې ته هم دا فرایض وښیي چې په چردام کې څلور فرض دي دا به پکې خامخا کړي او که دې شیزونو کې دا چې کم دي دا څلور که دې کې صرف لږ ځای هم تاسو نه اوچ پاتې شو که نه لږ ځای اوچ پاتې شو یعنی د مخ دا لږ ځای تاسو نه بالفرض دونه اوچ پاتې شو بیا هم چردام نه دی شوی ګورئ ښه نو دا څلور فرایض چې دي دا یاد ساتئ دا ځایونه دا څلور ځایونه به خامخا دا درې ځایونه وینځل دي او یو د سر مسه دا به خامخا کوئ ښه که نه او که دې کې یو نه پاتې شو تاسو ته وروسته یاد شو چې موږ نه خو مسه ایره ده نو بیا به څه کوئ نو دغه ټایم کې که چېرې ستاسو جسم اوچ شوی دی جسم مو اوچ شوی دی بس چردام مو دوباره کوئ او که جسم مو اوچ شوی نه دی لا جسم مو لوند دی چې کم شیزونه تاسو لا وینځلي دي هغه لا لوند دی نو دغه ټایم کې بیا دا کول شي یعنې تاسو نه مسه ایره ده بس صرف مسه وکئ چردام به مو برابر شي او که چېرې ستاسو جسم اوچ شوی دی یعنې دا لاسونه مخ وغیره اوچ شوي دي او وروسته تاسو ته یاده شوه چې موږ نه خو مسه ایره وه نو بیا مو چردام نه دی شوی یعنی اودس مو نه دی شوی دوباره به اودس کوئ ښه ټیک شوه دا یاد کوئ نور مرګرو ته خامخا دا ورسوي ټیک ته الله رب العزت مو خوشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوم الله په امان